لوگر کی زلی دلیل کستور داسمان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان لوگر کی زلی دلیل کستور داسمان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان د افغانستان د اسلامي امارات د لوګرو ولایت د طیب کاروان څو ځلان د ستورو ته ډالۍ چې فرمایشي کړې د پډېره مینا هر یو عمر خطاب لوګره زرقاوي مجاهد محمد زندانی او ورسره نور ملګری دا کاروان د طیب جان همیش خستخ کریږي دا کاروان د طیب جان ګټلې په هر ځای کې میدان دا زمری غند حملی کری هر ملګری برشنا دا زمری غند حملی کری هر ملګری برشنا دا کفر ازغال ولی هم داری کی غالمان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان لوگر کی زلی دلیل کستور داسمان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان گلاب غندخ کریگی بہادر زمر مخدایان ساجد فاتح خودن درد اسمان پہر دشمن دا ساجد فاتح خودن درد اسمان پہر دشمن دا من لیتا ہر چاہیے ہلال مبارز گرانا ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان لوگر کی زلی دلیل کستور داسمان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان خزانہ ډیر پام کړی چې منصور ملنګ غټی دا عمر فاتح مګران د مصطفی د بخت ګل دا عمر فاتح مګران د مصطفی د بخت ګل دا عمر خالد منزی تل پشان ہر دخمان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان لوگر کی زلی دلیل کستور داسمان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان سپیڅلے مجاہد محاکمی مبارز گران دا ابرار حمزہ مکلک پا عقیدہ و پا قرآن دا ابرار حمزہ مکلک پا عقیدہ و پا قرآن دا ناٹوئی پا گنڈوکنا ہم خوانا خارجان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان ہمیش خستخ کریگی دا کاروان دا طیب جان
لوګر کې زلي تل لکستور د اسمان همیش خستخ کاریږي د کاروان د طیب جان همیش خستخ کاریږي د کاروان د طیب جان په احمد فاتح زکلوګر خستخ کاریږي محمد اغي گلزار شي ګلندر کې اوسېږي محمد اغي گلزار شي ګلندر کې اوسېږي نو زکامو د سر تنها لیکم دغه داستان همیش خستخ کاریږي د کاروان د طیب جان همیش خستخ کاریږي د کاروان د طیب جان لوګر کې زلي دل لکستور د اسمان همیش خستخ کاریږي د کاروان د طیب جان همیش خستخ کاریږي د کاروان د طیب جان